قربان د صحابهونه یو صحابي ناست دی یو ځای کې شاهي مجلس دی ډوډۍ خوړل کېده نو د هغه نه نوڼۍ وغورځېدله کته هغه هغه نوڼۍ راواغستله هغه داسې ډېره ګنده نه وه صفی کړه نو خوړی نو هغې مجلس کې ورته یو کس وایي دا ډېره بده ګڼل شي چې شاهي مجلس او خلق واپس شوي روټۍ راوچتوي هغه ورته وایي اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقا زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د دې بې وقوفانو د وجې نه پرېږدمه شاهي مجلس ته زه د امام الانبیا سنت پرېږدمه سنت به اعلی وي او سنت باندې به همیشګیري وي دا به یو ځای کې نه پرېږدو هغې به چای روټۍ کې سنت نه پرېښودل موږ نن د مانځه سنت پرېږدو موږ وایو دا څه دي خو سنت دا ډېر لوی اهمیت لري